دا چې مسلمان وژله ناروا، د مسلمان خفه کول ناروا، د مسلمان سره ټوکه په اسلحه باندې ناروا. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوک چې بل ورور ته په توره، په توپک، په غیشي، په خنجر او په چاقو اشاره کوي، هغه یو روایت کې اگر که سکنای د پلار او د مور ورور خپل سکنای ورور خدا منه وژني نه څوک، خو د هغه باوجود چې ته په چاقو ساعت ورسره تیرې، په چاړه ساعت ورسره تیرې، یا غیشي او په توپک باندې ساعت ورسره تیرې، نو ملایکې په دغه انسان باندې لعنت کوي. اشاره ډېر ملګري داسې چاقو راواخلي، یو سړی ډاروي وایي په ګوته په هلته لاس دا چاقو اوچت داسې کې اتې وایي، هغه غریب روح قبض شي، د هغه خبره تک زیړ واوړي چې خدا د وایي ویلم په چاقو باندې اسلحه باندې اشارې دا ناروا. او دا خو دا څه کوي چې موجوده وخت کې په کلشینکوف په اشاره کې ما راځولم د ما راځولم د ډاز وایي وایي چې شهید کی اشاره په اسلحه باندې ناروا ده.